اوس د غسل مسایل. غسل څه ته وایي؟ غسل د ټول بدن وینځلو ته غسل ویل کیږي. په شریعت کې د ناپاکي د لرې کولو یا د ثواب حاصلولو لپاره په خاصه طریقه د ځان وینځل دې ته غسل وایي. او غسل په 4 قسمه دی. اول فرض، دویم واجب، دریم سنت، څلورم مستحب. له جنابت، حیض او نفاس څخه وروسته که غسل کول دا فرض دی، لکه الله رب العزت فرمای په سورة مایده کې وان کنتم جنوبا فطهروا. مړي ته غسل ورکول په ژوندیو باندې دا واجب دی. دا واجب غسل د جمعې او د اخترونو او د احرام تړلو لپاره او دارنګه د عرفات په وخت کې غسل کول دا سنت دی. مستحب غسل چې کله بالغ کافر چې مسلمان شي یا د څه ګناه نه د توبې کولو لپاره که څوک غسل کوي دا مستحب دی. همدارنګه که یو کافر مسلمان کیږي هغه لپاره هم مستحب ده چې غسل وکړي. البته که چیرې بالغ کافر په داسې حال کې مسلمان شي چې جنوب وي نو په هغه باندې بیا غسل کول واجب دی. او په هغه څیزونو باندې چې غسل واجبیږي موجبات د غسل هغه به تاسو ته ډیر په دقیقه توګه باندې معلوم وي. زه نه غواړم چې هغه باندې تاسو ته په دې خپرونه کې بحث وکړم ځکه زموږ خویندې او زموږ ورونه ټول دا خبرې اوري او دا مناسب هم نه دي چې په خپرونه کې دا ووایم. اکثر ورونه او خویندې به په دې باندې پوهېږي. په دې باندې پوه شو چې غسل کې 3 شیان فرض دي. اول د خولې وینځل، دویم د پوزې وینځل، دریم د ټول بدن وینځل. نو که زموږ یو مسلمان خور یا مسلمان ګور په غسل کې د خپل خوله ونینځله یا یې پوزه پرېښودله غسل نه دی شوی. او همدارنګه که د هغه په ټول بدن کې په اندازه د یو ویښته هم وچ پاتې شي غسل نه دی شوی. خو دونه ضروري خبره نه ده چې پوزه کې دونه اوبه کش کړې چې د خپل پوزه ترخه کړې. نه، پوزه لمده کړه. او په غسل کې د خولې وینځل فرض دي او غرغره کول پکې یو مستحب او سنت کار. او همدارنګه خویندو ته دا پکار ده چې د غسل کولو په وخت کې د ویښتو آخري حصې ته اوبه ورسوي. او سړي باید ګیره خپل خلال کړي او اوبه به د ویښتانو بیخونو ته رسوي. او که زموږ د خویندو کمڅۍ وي د خپل ویښتان یې اوبدلي ول نو د غسل په حالت کې د ویښتانو بیخ ته چې اوبه ورسېدلې دا کفایت کوي. که خپله کوڅۍ لمدې نه شوې غسل شوی په دې کې باک نشته. د غسل سنتونه په غسل کې 7 شیان سنت دي. اول د الله رضا لپاره د پاکېدلو نیت، یعنی د طهارت او د پاکي نیت چې کله غسل کوي. دویم دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې وینځل. دریم که چیرته په جامه کې څه ناپاکي وي د هغې لرې کول او بیا پوره غسل کول. څلورم استنجا کول. پنځم اودس کول. شپږم په ټول وجود 3 ځله اوبه اچول. اووم په پټ ځای کې جامې اغوستل او لامبل. د غسل کولو طریقه، د غسل کولو سنت طریقه دا ده چې اول باید لاسونه تر مړوندونو پورې وینځلی شي، بیا وروسته د دې نه استنجا وشي او ورپسې ناپاکي د خپل بدن نه لرې شي. د دې نه وروسته صحیح اودس وشي، کومه اودس چې د لمانځه دپاره کیږي. او د اوداسه نه د وروسته 3 ځلې په خپل بدن باندې اوبه واچوي. اول چې په خپل بدن باندې اوبه واچولې نو د خپل ټول بدن د اوموږي په لاس باندې چې کوم ځای وچ پاتې نشي، بیا د دې نه وروسته دویم وار او دریم ځل په ټول بدن باندې اوبه واچوي. د غسل آداب، زمونږ فقهاو د غسل آداب تقریبا 7 شیان ذکر کړي دي. اول دا چې په ناسته باندې غسل کول. دویم د پاکی نیت. دریم چې زیاتې اوبه مصرف نه کړي. څلورم د وجود موږل او د وجود مخل په لاس باندې. پنځم په پټ ځای کې غسل کول. شپږم قبلې لور ته مخ نه کول، چې کله غسل کوې قبلې ته به نه مخ نه اړوي. اووم په پاک ځای کې غسل کول. او یوې خبرې ته قدرمنو اوریدونکو باید موږ او تاسو متوجه شو چې د غسل په وخت کې باید انسان ستر وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حی ستیر یحب الحیاء والتستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر. رسول الله فرمایي چې الله رب العزت حیاناک او پرده پوش دی او حیا او پرده پوشي خوښوي چې کله ستاسو نه څوک غسل کوي نو پرده دې وکړي. اصلا یو نیکر خو باید په ځان وي چې د زنګنو نه تر نامه پورې بدن وي پټ وي. او فقهاو دا لیکلي چې څوک په اوداسه کې په غسل کې د خپل
هغه عورت نه پټوي. حتی فقهاو دا لیکلي که یو ځای کې دا شاهدي ورکوي د هغه شاهدي هم نه قبلیږي. او په آخر کې به یوه یادونه تاسو ته وکړم، که څوک د باران یا د حوض یا د سیند په اوبو دومره لوند شي چې اوبه یې پوزې او خولې ته ورسیږي او بدن یې ښه لوند خیش شي، نو دغه سړي غسل وشو او بیا ورته غسل کول نه دي پکار. البته هغه فرض ترې ووت اگر که په مسنونه طریقه غسل نه ده شوی. دویم په غسلخانه کې متیازې کول مناسب کار نه دی چې کوم ځای کې غسل کوي، ځکه کیدای شي چې د هغه څاڅکي ستا بدن ته ووځي او دې ته متوجه اوسئ هغه څوک چې په غسلخانه کې یا هغه ځای کې اودس کوي چې هلته متیازې کوي، هغه ته به 20 تشویشونه او وسوسې پیدا کیږي. دریم د غسل په وخت کې د سنتو او فرضو خیال ساتل پکار دي تر څو چې غسل په صحیح توګه باندې ادا شي.